او ستا دغه بشري حقوق چې ته ټیکهدار یې دعویدار یې ته ما ته راوښیې مثال یې زه تا ته درښیم تا پر موږ باندې د ترورستانو حکم کاوه چې موږ ترورستان یو د دهشتګردو حکم دې راباندې کاوه چې دهشتګر یو دې ته دې بهانه جوړه کړې وه چې افغانستان دې اشغال کړی و د دنیا د اشغال کوشش دې کاوه هغه دهشتګرد چې ستا په کتاب ستا په حکم ستا په فیصله دهشتګرد و افغانستان ته راله تاسو ولیدل دې عمل د دهشتګر وکړي که د یو مشفق او مهربان مشرتابه حیثیت ادا کړي د مجاهدینو ګورئ موږ دې خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه را سره وکړه او ډېر شهیدان کړو ډېر زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دهشتګر وایي موږ د بشریت ضد وایي او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بیله ظلم خبره جوړه وه چې دا زموږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به اعدامولای موږ به وژلی خو دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې موږ ملامت نه وو ګورئ موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو داسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګورئ افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خوا څخه معاف یاست د دې بعده به تاسو ته موږ پیغور لا هم نه کودل د یوسف علیه السلام ورونو ته یوسف علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم ابو سفیان ته نبی علیه السلام ویل ابو سفیان ورته ویل چې لا تسریب علیکم اليوم ډول بس پر تا پیغور نستی سره د دې چې د جنگ قومندانو د نبی علیه السلام په مقابل کې موږ هم نن داسې ورته ویل اوس موږ دهشتګر یو موږ ظلم کوو موږ ناروا کوو نو چې زه اوس د دې سړی وهمه سزا ورکوم دا ما ته هیڅ ګټه نه ده